وعلیکم. زموږ چې نن کوم ټاپک دی هغه د ډیټس په اړه کې دی چې موږ په ایکسل کې موږ سره یو ډیټ دی، د هغې نه موږ ډے څنګه راوباسو، منت څنګه راوباسو او ایئر څنګه راوباسو. او بیا که درې واړه چې کوم مونږه ډے، منتس او ایئر راوباسلي او موږ بیا یو ځای کړو نو د هغې نه ډیټ څنګه جوړو. نو د هغې دپاره د ډے دپاره بېله فارموله ده، د منت دپاره بېله فارموله ده او د ډیټ دپاره بېله فارموله ده. نو کوم چې د ډے دپاره فارموله ده هغه is equal to دې باندې کلک کړئ، شیفټ 0 سره انټر کړئ. نو دې تاسو ته په دې ډیټ کې کوم چې ډے وو هغه یې تاسو ته راوباسه. بیا هغې نه پس یو منت دی چې منت به موږ څنګه د ډیټ نه راوباسو. هغې دپاره منت فارموله is equal to m منت شو، دا موږ سره ډیټ شو، بیا شیفټ 0 دا موږ سره منت راوباسو. بیا نه پس موږ ایئر راوباسو د دغې ډیټ نه، نو is equal to هغې دپاره ایئر فارمول شو. نو موږ به ډیټ سلیکټ کړو، سیل ریفرنس په ذریعه شیفټ 0 نو دا موږ سره ایئر راغلی. بیا موږ وایو چې دا کوم درې واړه ډیټ موږ راوباسو، دې نه موږ واپس ډیټ جوړو. هغې دپاره موږ فارموله جوړو، یا فارموله یوز کوو ډیټ. په دې چې تاسو کلیک کړئ نو به تاسو ته ایئر، منت او ډے. نو ایئر موږ سره څومره دی 2022، منت موږ سره کوم دی کاما، بیا ډے موږ سره کوم یو ده دا یو ده، بیا دا شیفټ 0 سوري دا یو کاما به دی لري. فارمیټینګ په دې پلی کې داسې سره روزي ډیټس او ډے واپس تاسو د هغې نه دغه جوړولی شئ. تھینک یو.